تبل چې می دا سوال وای په درد زل جلال وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای کوڅو کې ګرځېدلای روزه می کولولای حرم د مصطفی می په بڼو جارو کولای کوڅو کې ګرځېدلای روزه می کولولای حرم د مصطفی می په بڼو جارو کولای بس خاص لعربی یار سره ژوند کې چې وصال وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای بس خاص لعربی یار سره ژوند کې چې وصال وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای قبول چې می دا سوال وای په درد زل جلال وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای قبول چې می دا سوال وای په درد زل جلال وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای د هر رنځور دوا د نبی خیر الورا د ستایلی رب جلیل چې په یاسین او په طه د هر رنځور دوا د نبی خیر الورا د ستایلی رب جلیل چې په یاسین او په طه پمینا کې د یارڅي رګریوان لکه بلال وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای پمینا کې د یارڅي رګریوان لکه بلال وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای قبول چې می دا سوال وای په درد زل جلال وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای قبول چې می دا سوال وای په درد زل جلال وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای اصحاب لکه سپین ستوري پرات دی ورته پوري باران د رحمتونو هر وخت ور باندې ووري اصحاب لکه سپین ستوري پرات دی ورته پوري باران د رحمتونو هر وخت ور باندې ووري ای کاش کې د ورتلو چې می خطلای د خپل وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای ای کاش کې د ورتلو چې می خطلای د خپل وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای قبول چې می دا سوال وای په درد زل جلال وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای قبول چې می دا سوال وای په درد زل جلال وای په خار د مدینه کې د حبیب چې کلیوال وای نبیانو کې ممتاز دی ورکړی رب اعزاز دی د حسن فلسفه ده ښایسته پرې ټول حجاز دی نبیانو کې ممتاز دی ورکړی رب اعزاز دی د حسن فلسفه ده ښایسته پرې ټول حجاز دی اخ هل تروسیدلای نو څومره به خوشاله په خار د مدینه